هلکه سمیع الله څه کې؟ بس یار دې خوا را چکر شو ما دا کاڼي ګډوډ پراته دي مړه ما دا به لږ برابر کړم یار. مسله مې ده یار. ماړه مسلې الله به خیر کې ترازه کښېنه دلته. وایه خیر چې یاره څه مسله ده؟ کار کوم او خوند نه کوي یاره سمیع نه خوري. صدقې شروع که صدقې ورکوه صدقې هره بلا په شا کوي. صدقې ښه علاج دی هر مصیبتو. ډېر ګران کار دی یار. صدقې زمونږ د وس خبره نه ده. لکه صدقې لازمي خو نه ده چې ته د چرګانو او ګډانه رالې. نن سبا ګرمي ډېره ده که نه؟ او جیا داسې کار به وکړي ښه مزېدار یو لوښی به وګورې مرغو ته پکې اوبه ږده هغه به څکي ستا به ثواب کېږي. کولر د کور مخې ته کېږده یخې یخې اوبه پکې ږده. دا خلک به ځي په لاره باندې مسافر ګرمي به شوي څوک به تږي شوي اوبه به څکي او ستا به ثواب کېږي. کولر مې یو ورځ راایستی و د کور مخې ته مې ږدلی و. ښه ټوله قصه درته اوس کوم واوره قصه. ودې سوري ته پروت دی وردمه د غیبت اسکم دمه بم شمه. دی بیخي په دې ثواب باندې مین دی ښه کرسۍ یې مو ته ږدلې ده. لکه دا ګیلاس ډېر ښکلی دی. کور کې واړه هغه پیالې ماتې دا پسې وړمه دا نه ماتېږي په دې کې به ورته چیس کړو. لالا ولې د کولر نه خو هغه ګیلاس چا سوري ته کړی دی دا څه وې او که نه الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي یار. موږ خو پرې د ثواب دپاره ږدلی وو. موږ وی چې خلکو ته به تکلیف هم نه او زمونږ به ثواب کېږي خو بس الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي. نو اوس داسې کار وکړه بل وله راوباسه ښه. زه بس ټیک ته نو لکه څه خو لږې نه بازار ته ځم چې راوړم. بازار ته ځي یاره چې کولر ورسره راوړي نو تماکو ورې سړی به دې پټي ته اوبه وړي خیال لري. ښه خبره ده راکړه پیسې. نو دا وایه لکه اوس په څه بازار ته ځي ظالمه لالا سم پیسې درکړه خدا کولر صحیح دی که نه اسم پکې مړه پټي ته اوبه وړي راځه دا ور یې پرت کړه. مزېدار یخې اوبه دي یار. No, 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 no. مړه بس سهیله تا خو هسې د ثواب په نیت اخیستی و. د هغې سړي به ضرورت و پټ کړی دی اب هم پکې اوبه څکي که نه څه بل څه خو به پې نه کوي تا ته به ثواب رسي. په دې خبرو باندې زړه مه تنګوه مړه بل والا بل والا.